افغانستان د نیوزیلند په وړاندې ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ټاکل شوې سبا شنبه د جون په 8 د افغانستان په وخت مازدیګر 15 بجې په ټورنټو کاونټي کرکټ لوبغالي کې افغانستان د نیوزیلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. افغانستان خپل لومړی دواړه لوبې بایللې خو نیوزیلند خپل دواړه لوبې ګټلې. د سیالۍ پر مهال د هوا حالاتو د اټکل له مخې به اسمان ځای ځای وریځ وي خو د ورښت اټکل پکې نشته. دغه لوبه به د تیر په څیر د سټار سپورټس او ملي تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپره شي. دا لوبډلې ترکیب ته کره شو دا چې شهزاد محمدي لوبډله کې نشته او ځوان لوبغاړی اکرام علي خیل له لوبډلې سره یو ځای شوی نو یو تغییر خو یقیني دی. خو اوس د اوپننګ په اړه پوښتنه پیدا کیږي چې د حضرت الله زازي سره به اوپننګ څوک کوي. که افغانستان غواړي چې نورعلي زدران د حضرت الله زازي سره د اوپننګ جوړه کړي نو مجيب الرحمن بله لوبې کینوي. خو که چېرته غواړي چې مجيب الرحمن ولوبوي نو بل اپشن دا ده چې کپتان ګلبدین نایب اوپننګ ترسره کړي. یو بل څه چې کپتان او روزونکي به یې په اړه فکر کړی وي هغه د پخواني کپتان اصغر افغان ده. هغه ته ډاکټرانو 6 ورځې د آرام وخت ورکړی و. دا چې وخت یې پوره شوی نو اوس به معلومیږي چې په لوبډله کې ځای ورکوي او که نه. د کرکټ نړۍ مشهور مبصر رامز راجا ویلي و چې افغان لوبغاړي په انفرادي توګه ښه لوبغاړي دي خو په شریکه نه. دغه راز په رسنیو کې د افغان لوبډلې د بې اتفاقۍ په هکله هم خبرونه ورکول کیږي او له سریلانکا سره د لوبې وروسته کپتان ګلبدین نایب هم د لوبغاړو خوښ نه ښکارېده. موږ هیله لرو چې لوبغاړي نور هر څه یوې خواته کړي او د ملت رښتینې نمایندګي وکړي تر څو دغه لږه خوښي چې له کرکټ افغانانو ته وررسیږي په خفګان بدله نه شي. ستاسو په نظر افغان لوبډله څنګه کولی شي نیوزیلند لوبډلې ته ماته ورکړي؟ خپل نظر مو راته په کومنټ کې ولیکئ. خپل اتلان همیشه په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بلې ویډیو مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.